راځي چې اوس دا وګورو چې گاوس لا موږ له څنګه د انفینټ لاین چارج الکتریک فیلډ په اسانه راکړي. دلته په دې تصویر کې تاسو ګورئ چې ما پروټونز راغستي دي، پازیټیو چارج دی او هغه په دې لاین باندې مې یو بل سره مې نږدې نږدې ایښي دي او دا لاین دومره اوږد دی چې موږ ورته انفینټ وایو. سمه ده؟ نو د انفینټ مطلب دا دی چې د دې لاین دا لاین دومره اوږد دی یا د دې لاین سره موږ دونه نږدې نږدې یو چې د حدونه موږ ته نه ښکاري. بې پایه لاین، انفینټ لاین. نو دا خبره ضروری ده ځکه چې گاوس لا خو صحیح ده د هر چارج لپاره موږ په کار راوستی شو، خو کله کله موږ کلکولیشنز اله کولی شو چې په چارج کې سیمیټري. اوس دلته په چارج کې سیمیټري دا ده چې دا انفینټ لاین دی، یعنی د سیمیټري مطلب دا دی چې که زه دې لاین ته نږدې دلته ودرېږم نو زما ګس لاس ته چې څومره چارج دی دومره مې ښي لاس ته دی. که یو سړی دلته ودرېږي نو هغه ته چې څومره چارج ښي لاس ته ښکاري دومره ورته ګس لاس ته ښکاري. صحیح دی؟ نو موږ وایو دا یو داسې چارج ډسټریبیوشن دی انفینټ لاین چې د لاین سره د خوځېدو په دوران کې، یعنی د دې ځای نه که موږ دې ته لاړ شو نو موږ ته یو عمره چارج ګس لاس ته او ښي لاس ته ښکاري، نو موږ وایو په چارج کې سیمیټري ده. سمه ده؟ د دې په مقابله کې که زه تاسو ته ووایم چې ما سره یو چارج دی او هغه فاینایټ ریجن کې دی، یعنی ما 18 یا 100 پروټون راواغسته او یو بل سره مې خوا خوا کې کېښوده، نو په دغه خو به دومره یعنی 2 میټره د دې ځای نه واخلي تر دې ځای پورې مې یو بل سره کېښود، نو دا یو فاینایټ لاین دی. 2 میټره دی که 3 میټره دی خو فاینایټ دی. مطلب دا دی چې د دې حدونه معلوم دي د دې ځای نه تر دې ځای پورې. نو په دې چارج کې سیمیټري نشته دی. په دې چارج کې سیمیټري صرف په یو پوینټ باندې ده چې کله د دې چارج بیخي د دې لاینز په منځ باندې زه ودرېږم یا منځ ته نږدې دلته ودرېږم نو یو عمره چارج راته ښي لاس ته او ګس لاس ته ښکاري، خو یو بل سړی چې هغه دلته ولاړ دی د ګس اینډ ته نږدې دغه سړي ته ښي لاس ته ډېر چارج ښکاري، یعنی ډېر چارج ښي لاس ته دی او لږ غونته چې کوم دی دا لږ غونته چارج دا ګس لاس ته دی. نو دا چارج سیمیټریک نه دی، د هر پوینټ په حساب باندې سیمیټریک نه دی، یعنی موږ داسې پوینټس پیدا کولی شو چې په هغې باندې موږ ودرېږو نو یو طرف ته راته ډېر چارج ښکاري او بل طرف ته به راته لږ چارج ښکاري. که د ښي اینډ ته دې ځای کې یو سړی ولاړ دی نو هغه ته ښي لاس ته لږ چارج ښکاري لږ غونده او ګس لاس ته ورته بلا شی چارج ښکاري. سمه ده؟ نو داسې چارج چې فاینایټ وي نو موږ وایو په هغې کې سیمیټري نشته انډر ټرانسلیشن، یعنی د چارج د لاین سره که موږ وخوځو نو زموږ یو خواته بل یو عمره چارج یو بل خواته به بل عمره چارج. په انفینټ لاین کې دا سیمیټري ریسټور شي. په انفینټ لاین کې که ته هر ځای کې ودرېږي که دلته ودرېږي نو دې طرف ته به دا لاین ختم شوی نه دا انفینټي ته تللی نو دې طرف ته او دې طرف ته تاته یو عمره چارج ښکاري. نو دا چې کوم دی دا په کلکولیشنز کې اسانتیا پیدا کړي. نو په دې به زه تاسو سره نن بحث کوم چې ولې. نو راځئ چې دا انفینټ لاین راکاږو د چارج او دلته به زه صرف یو وړه غونته لاین راکاږم خو تاسو به وایئ دا انفینټ دی، اینډ ځای نه دي معلوم. صحیح ده؟ نو او انفینټ ریلیټیو ټرم دی، مطلب دا دی چې لاین ډېر اوږد دی او مونږه دومره لرې نه ځو د دې منځ نه چې موږ ته اینډز ښکاره شي، یعنې چېرته دلته پاتې کېږو. نو زموږ دپاره دغه انفینټ دی. اوس راځئ موږ به موږ نه څوک دا تپوس وکړي چې دا یو انفینټ لاین دی د چارج، مطلب دا دی دا پروټانز دي، پروټانز دي پازیټیو چارج ته دی په دې لاین باندې یو انفینټ چارج یې راواخیستو هغه په یو لاین باندې د یو بل سره کېښودو د ماینس انفینټي نه تر پلس انفینټي پورې.
اوس که څوک موږ نه دا تپوس وکړي چې که د دې لاین نه زه ډسټنس آر باندې ودرېږم دلته دا په بل رنګ کې جوړ شوی زموږ دا لاین زیړ دی نو چې دا ډسټنس زموږ بل شان جوړ که زه د دې لاین نه په ډسټنس آر باندې دلته ودرېږم په دې پوینټ باندې نو دلته به ماته څومره الکتریک فیلډ ښکاري یعنې د الکتریک فیلډ ویلیو به څه دا تپوس چا وکړو په دې پوینټ باندې نو مونږ به وایو چې دا لاین خو انفینټ دی نو د دې مطلب دا دی چې که مونږه هر طرف ته د دې لاین نه په ډسټنس آر باندې یو یعنې که زه دلته په ډسټنس آر باندې یم نو د الکتریک فیلډ به هم چې کومه ویلیو دلته ده هغه به دلته می ای نو سړي خو تپوس د یو پوینټ کړی دی خو مونږه بلاشې نور پوینټس پیدا کولی شو چې هلته به د الکتریک فیلډ هماغه ویلیو یعنې که دلته ویلیو لس وي نو دلته به یې لس وي یعنې په دې باندې به ولې فرق ورځېږي که مونږه یو میټر لرې یو بره د دې لاین نه نو د الکتریک فیلډ ویلیو لس ده او که مونږ د دې لاین نه یو میټر لرې یو په لاندې طرف نو د ویلیو به شلي داسې به ولې کېږي په چارج کې خو داسې څه پراپرټي نشته چې ګینه هغه به دغه پوینټ به زیات خوښي او دا یو به زیات کم خوښي دواړه پوینټس یو عمره لري دي صحیح ده بیا دا خبره ده چې که دا پوینټ د دې وایر نه لري دی لس میټره یا یو میټر نو دغسې خو دا پوینټ هم کېدی شي یعنی که په دې پوینټ باندې مونږ ودرېږو نو مونږ ته ښي لاس ته چې څومره چارج ښکاري دومره ته ګس لاس ته ښکاري نو داسې څه وجه نشته چې مونږ ووایو چې په دې پوینټ باندې الکتریک فیلډ ویلیو لس ده او په دې باندې به شلي نه که دواړه پوینټس یو عمره ډسټنس لري نو پکار ده چې د الکتریک فیلډ دلته او دلته یو عمره ځکه چې په دې پوینټ باندې مونږ ودرېږو نو مونږ ته دې طرف ته او دې طرف ته یو عمره چارج ښکاري ښي لاس ته ګس لاس ته او دغسې لاندې دلته که مونږ به یو بل پوینټ باندې ودرېږو چې ډسټنس آر باندې نو مونږ ته پکار ده چې یو عمره الکتریک فیلډ ښکاري د دې مطلب دا شو چې مونږ سره سړي تپوس کړی ده یو پوینټ چې په ډسټنس آر باندې زه ودرېږم دلته نو څومره الکتریک فیلډ دی اوس زمونږ رښتینولي روانه ده چې سړي خو تپوس د یو پوینټ کړی خو مونږه دغسې په میلیونونو او انفینټ نمبر اف پوینټس پیدا کولی شو چې په هغې باندې د الکتریک فیلډ هغه ویلیو کومې چې په دغه پوینټ باندې دې ته ګورئ تاسو اوس به رو رو دغه راوځي د دې نه د ګاوس لا دپاره به ځمکه هواریږي نو دا زمونږ لاین دی دا زمونږ انفینټ لاین دی نو دلته هغه دا ټول پوینټس چې کوم دي چې په یو عمره ډسټنس باندې دي په دې ټولو باندې د الکتریک فیلډ یو برابر ده دغسې دې طرف ته سمه ده یعنې دا ټول پوینټس په ډسټنس آر باندې دي د وایر نه دا به شین جوړ کړو دا آرګومنټس ډېر ضروري دي د ګاوس لا د کنسپچوال انډرسټینډینګ دپاره صحیح ده دا ټول پوینټس په یو عمره ډسټنس دي بره او ښکته اوس د دې سکرین نه بار که موږ په ډسټنس آر باندې نو دغسې تاسو پوینټس پیدا کولی شئ نو دغه ټول پوینټس چې زه راجمع کړم نو د دې نه به سلینډر جوړ شي د دې مطلب دا دی چې هغه ټول پوینټس چې هغه د یو سلینډر په سرفیس باندې دي سمه ده نو په هغه ټول پوینټس باندې د الکتریک فیلډ یو ویلیو ده نو د دې سلینډر په سرفیس باندې چې څومره پوینټس دي په دې ټولو باندې د الکتریک فیلډ ویلیو یو برابر ده ولې چې دا ټول پوینټس د لاین نه یو عمره لري دي او لاین انفینټ دی نو دا فرق نه غورځوي که پوینټ دلته دی او که دلته دی د هر پوینټ نه ګس لاس ته او ښي لاس ته یو عمره چارج دی نو داسې هیڅ وجه نشته چې مونږ ووایو چې د الکتریک فیلډ ویلیو دلته او دلته د یو بل نه بدله ده نو دې ټول پوینټس چې کوم په یو عمره ډسټنس باندې دي دې نه یو سلینډریکل سرفیس جوړ شو اوس ګاوس لا څه وایي هغه وایي چې الکتریک فیلډ فلکس چې کوم دی د یو کلوز سرفیس نه د کلوزد سرفیس نه د الکتریک فلکس چې کومي هغه برابري
چې څومره چارج راګیر شوی دی په هغه سرفیس کې او په اپسایلان 0 باندې وویشه. سمه ده. اوس تاسو به وایئ چې خاص سلنډر خو جوړ شو، دا سرفیس خو دا خو لکه د دغه په شان دی، د پایپ په شکل کې دی، نو دا سلنډر دا سرفیس خو کلوز سرفیس نشو، یعنی دا سایډ یې کلاو دی، دا سایډ یې کلاو دی او هغه سایډ یې کلاو. نو د هغې لپاره مونږ داسې وکړو چې دا پوینټس په پکې شامل کړو چې سلنډر کلوز شي. کلوز سرفیس ضروري دی د ګاوس لا لپاره. او دا طرف اوس د سلنډر دا سرفیس دا کرډ سرفیس ته وایي، او دا په دې اخیری دغه باندې چې اینډز باندې چې مې ولې دا ډکن کې خو دا یعنې دا پوینټس مې پکې شامل کړو، دا هم د سرفیس حصه شوه. نو اوس سرفیس کلوز شو، نو اوس ګاوس لا ته خبره جوړه شو. خو تاسو بیا دا وایئ چې ښه په دې پوینټس باندې خو الکتریک فیلډ ویلیو هغه عمره دا څومره چې په یو پوینټ ده دومره په بل پوینټ ده، خو بیا په دې اخیری ډکن کې چې کوم پوینټس دي هغه خو بیا دغه ته نږدې دي که نه، دی وایر ته، یعنی دا پوینټ لري دی، دا پوینټ نږدې دی. نو دا خبره به اوس سپینول غواړي. دا پوینټس تاسو خبره صحیح ده، دې پوینټ باندې الکتریک فیلډ ویلیو کې دی حصې وایي د دغه پوینټ نه، ځکه چې هغه پوینټ لري دی. خو دا اینډ کیپس چې کوم دي دا به د ګاوس لا په کلکولیشنز کې کنټریبیوشن نه کوي. نو د هغې لپاره موږ سره د الکتریک فیلډ د ډایرکشن ضرورت دی چې موږ پیدا کړو. نو راځئ چې اوس بیا د انفینټ لاین ته وګورو او د الکتریک فیلډ د ډایرکشن په باره کې آرګومنټس ورکړو. که موږ سره یو انفینټ لاین دی چارج، یعنی پروټان دی راواغسته، انفینټ نمبر اف پروټان، او په دې لاین باندې دی کېښود، او ته په یو ځای کې ودرېږې، یعنی دلته ودرېدې، او ته دا تپوس وکړې د ځانه چې د الکتریک فیلډ ډایرکشن به په دې پوینټ باندې په کوم پله وي. نو که تا دا وویلې چې د الکتریک فیلډ کې دی شي په دې پله وي، نو دا خبره به ستا غلطه وي، ځکه چې که په دې پوینټ باندې ته ودرېږې نو ستا ګس لاس ته چې څومره چارج دی دې پلو دومره ښي لاس ته هم دی، ځکه چې دا لاین انفینټ دی. نو بیا الکتریک فیلډ ښي لاس ته ولې بایس دی، یعنی الکتریک فیلډ دغه پلو ولې تاو شوی دی او دې پلو نه دی تاو شوی. صحیح شو؟ نو د دې مطلب دا شو چې الکتریک فیلډ ښي لاس ته او یا ګس لاس ته دغه نشي ورکولی، پریفرنس مور د معیارې پکې نشي کولی. د دې مطلب دا شو چې الکتریک فیلډ پکار ده چې په دې پوینټ باندې د الکتریک فیلډ ویلیو ډایرکشن چې کومي هغه لاین ته پرپینډیکولر، یعنی د دې لاین په وجه چې کوم الکتریک فیلډ لاینز دي هغه داسې پرپینډیکولر لاین دي هر ځای کې، ځکه چې بل هیڅ ډایرکشن الکتریک فیلډ نشي اخیستی، ځکه چې هیڅ وجه نشته چې الکتریک فیلډ مونږ ووایو چې داسې دی. د دې مطلب دا شو چې الکتریک فیلډ ګس لاس ته کوږ دی. د دې مطلب دا شو چې الکتریک فیلډ په څه وجه باندې ګس طرف خوښ کو د ښي طرف په نسبت باندې، او مونږ وایو چې په دې پوینټ په هر پوینټ باندې چې مونږ ودرېږو نو ګس لاس ته چې څومره چارج دی دومره ښي لاس ته دی، نو بیا الکتریک فیلډ ولې کوږ شو ګس لاس ته د ښي لاس په نسبت. نو دا ډایرکشن ټول مونږه وجلی شو په دې آرګومنټس باندې بغیر د یو ډایرکشن نه، هغه دا دی چې پرپینډیکولر شو د لاین ته. نو دوه آرګومنټس مونږ ورکړو، د الکتریک فیلډ ویلیو په هر هغه پوینټ باندې چې د لاین نه په یو مره فاصله باندې دي هلته به د الکتریک فیلډ ویلیو سیم وي، یو شان وي. د الکتریک فیلډ ډایرکشن به په هر پوینټ باندې لاین ته پرپینډیکولر وي او بل چند نشي کېدی. نو د دې مطلب دا شو چې اوس مونږ بیا واپس راشو خپل سلنډر له، او د الکتریک فیلډ لاینز راکاږو، دلته به یې سره راکاږو. نو دا الکتریک فیلډ چې کوم دی دا به د دغه کرو سرفیس نه پاس کیږي، او دا د اینډ سرفیس چې دی دې سره به خوا خوا کې تیریږي، خو دې نه به نه پاس کیږي، ځکه چې الکتریک فیلډ پرپینډیکولر کېدی شي سرفیس ته، او بل یعنی کوږ نشي کېدی چې ګینې یاره داسې وي او د دې سرفیس نه به پاس شي، دا نشي کېدی، ځکه چې دغه مونږه په آرګومنټس باندې مړ کړو دغه یو الکتریک فیلډ. نو الکتریک فیلډ د دې سرفیس نه کرډ سرفیس نه پاس کیږي او د دې اینډ
end surfaces نه پاس کیږي. نو د گاوس لا ډیمانډو چې موږ سره د کلوز سرفیس وي نو موږ پکې د اخري end caps شامل کړو ځکه چې اسیم د دې کنټریبیوشن نشته په فلکس کې او گاوس لا ته به زموږ خبره را جوړه شي. نو الیکټریک فیلډ په هر ډایرکشن کې چې دی نو هغه به د سرفیس لاین ته پرپینډیکولر وي. سمه ده. نو دا مونږه ارګومنټس ورکړه د الیکټریک فیلډ د ډایرکشن په باره کې چې دا به پرپینډیکولر. د دې مطلب دا شو د تصویرونه جوړول آسان کار نه دی. ښه دا ما خپل گاوسین سره وسوه هغه پوینټس چې ما راغونډ کړو چې پای باندې الیکټریک فیلډ ویلیو سیم ده هغې ته وایي گاوسین سرفیس. دا لاین تیر شوی دی د دې سلنډر نه بار راوتی انفینټ لاین دی. سمه ده. او الیکټریک فیلډ چې کوم دی هغه د دې سرفیسز نه بار راوځي پرپینډیکولرلی ټو د لاین ته او د دې هر طرف ته. نو په دې کې تاسو ته هغه بلاو نه ښکاري کوم چې د سکرین نه بار راوځي او تاسو ته پته ده چې که زه دا لاین راتاو کړم او د دې دا څوکه موږ ته مخامخ شي دا لاین دلته کې نو الیکټریک فیلډ د دې لاین چې کوم دی هغه داسې دی په هر طرف څنګه چې د سایکل په پایه کې دا تیلی دغسې دی. سمه ده. یا راځئ دلته د بل یو تصویر جوړ کړم. ښه دغسې دی دا الیکټریک فیلډ. نو دا شکل دی او په هر پوینټ باندې دغسې دی. صحیح. په هر پوینټ باندې د الیکټریک فیلډ د لاین ته پرپینډیکولر. نو راځئ چې اوس واپس لاړ شو خپل سلنډر ته. نو د دې مطلب دا شو چې د الیکټریک فیلډ دلته په دې پوینټس باندې راوځي او په دې سرفیس باندې هر ځای کې د الیکټریک فیلډ د سرفیس نه پاس کیږي او د سرفیس نه پرپینډیکولرلی پاس کیږي. نو د دې مطلب دا شو چې په دې سرفیس باندې زه سرفیس ایریا واخلم ډي ای نو الیکټریک فیلډ او ډي ای یو بل سره پیرالل دي. سمه. نو که د دې سلنډر ریډیوس آر نو ایریا خو همیشه د سرفیس ته ریډیوس همیشه د سرفیس ته پرپینډیکولر نو ایریا هم پرپینډیکولر شو د سرفیس ته. د ریډیوس په ډایرکشن کې پکار دی چې ایریا ای او الیکټریک فیلډ هم دغه ریډیوس په ډایرکشن کې دی هر پلو یعنی دې پلو دې پلو دې پلو او دغسې ایریا. نو او د دې سرفیس نه ایریا د الیکټریک فیلډ نه پاس کیږي. سمه ده. ښه د دې مطلب دا شو چې اوس موږ دا معلوم کو په ګاوس لا کې چې ای ډاټ ډي ای به د څه برابر وي. ګس لاس بلاول حل کو. نو دا خو آسان شو ځکه چې دا انټیګرل په کلوز سرفیس باندې دی او دا کلوز سرفیس د دې کرو سرفیس نه او د دې اینډ کیپس نه جوړ دی. نو اینډ کیپس کنټریبیوشن دا سرفیس کنټریبیوشن نه کوي نو د هغې لپاره موږ ولیکو 0 ځکه چې الیکټریک فلکس ته نه پاس کیږي او دا بل اینډ چې کوم دی نو دا کنټریبیوشن نه کوي نو د هغې لپاره به 0 ولیکو. نو دا د سرفیس دا حصه او دا حصه خو د منځه ووته. اوس پاتې شو دا کرو سرفیس نو په هغې باندې موږ انټیګریشن وکړو. نو په هغې باندې موږ ته پته ده چې الیکټریک فیلډ او ډي ای چې کوم دي دا یو بل سره پیرالل دي. نو کوساین اف 0 شو په دې سرفیس باندې په دې حصه باندې. نو او هغه رنګ مې تلر کو کړی شان مې لکړه انټیګرل نه ځکه چې دغه اوس کلوز سرفیس نشو پاتې دا یو د سرفیس یو حصه ده 0 0 او دغه انټیګرل چې یو ځای شي نو دا کلوز سرفیس شو. ښه نو دې مطلب دا شو چې دغه کرو سرفیس باندې چې کوم ای دی نه موږ وختي رښتینولي وکړه چې هر ځای کې یو عمره ای دی په هر پوینټ باندې. نو دا ای چې کوم دی د انټیګریشن په دوران کې کانسټنټ دی نو دا به د انټیګرل نه بار راوځي پاتې شو په دغه کرو سرفیس باندې کوساین 0 د 1 برابر دی. نو د کرو سرفیس ایریا څومره وي یعنی دا خو د کرو سرفیس ایریا شو کنه چې دا وړي وړي ایریاز راجمع کړو. نو موږ ته پته ده چې یو سلنډر چې موږ واخلو ریډیوس آر دا سلنډر موږ څوک تاسو کې د دې سرفیس څومره ایریا ده
ناغه برابرۍ د 2 پای r کوم چې سلندر ریډیوس دی او l څه شی دی دغه سلندر اوږدوالی دی نو که د دې سلندر اوږدوالی د دې ځای نه تر دې ځای پورې چې کومي نو هغه l دی نو دا دغه سرفیس ایریا شو نو د ګاوس لاس مونږه سالو کړو دا شو اوس راځئ چې ښي لاس ته وګورو نو د ګاوس لا ښي لاس چې کوم دی هغه وایي چې E ډاټ ډي اے کوم چې مونږ سالو کړو په کلوز سرفیس باندې برابري څومره چارج انکلوز کړی دغه کلوز سرفیس دی وایي نو تاسو ته پته دی سلندر اوږدوالی l دی او د ټول لاین نه دی انکلوز کړی یعنی تر دې ځای پورې چې څومره لاین دی هغه په ده کې دننه دی باقي لاین د ده نه بار دی دی سه بار ده دی سه نو په دې لاین باندې چې هر څومره چارج دی نو هغه ټول بار دی د سلندر نه بغیر د هغه حصې نه چې کوم په سلندر کې دننه راګیر شوی دی او هغې اوږدوالی l دی نو مونږ به اوس ووایو چې په دې لاین باندې په هر میټر کې مونږ سره 2 کولمه چارج نو په دې سلندر په اوږدوالي کې به څومره چارج راګیر شوی خیال دی نو که 2 کولمه چارج د سلندر 10 میټره اوږده دي نو په دې سلندر کې دننه به 20 کولمه راګیر شوی ځکه چې په هر میټر کې 2 کولمه چارج دی نو په 20 میټرو کې په 10 میټرو کې به څومره راګیر شي 20 کولمه دغسې که په دې لاین باندې 3 کولمه چارج په هر میټر کې راګیر شوی په هر میټر کې 3 کولمه چارج پروت په دې لاین باندې د دوی چارج ډنسټي نو او کو دا سلندر 10 میټر اوږد نو په دې سلندر کې بیا 10 کولمه راګیر شوی نو دغه راځي چې دا بیا جوړ نو دغه چې ته مونږ وایو لینیر چارج ډنسټي صحیح ده نو مونږ وایو چې د دې لاین باندې چې کوم چارج دی لیمډا د دې مطلب دا دی لینیر یعنی په هر میټر کې د څومره چارج راګیر دی دغه ته وایي لیمډا صحیح ده نو زمونږ سلندر چې کوم دی هغه د l میټر اوږد دی په هر میټر کې لیمډا کولم چارج دی نو په l میټر کې به څومره راګیر شوی نو تاسو به وایئ چې لیمډا ټایمز l نو کیو انکلوزډ زمونږ په د سلندر راګیر کړی دی لیمډا ټایمز l کولمز صحیح شو نو د دې مطلب دا شو چې د ګاوس لا ښی لاس هم موږ ته پته ده نو ګس لاس یې موږ وکتو چې هغه ای ځله 2 پای د سلندر ریډیوس او ملټیپلای بای l د سلندر اوږدوالی او دا برابر شو ګس لاس یو کیو انکلوزډ لیمډا ټایمز l او په اپسایلان 0 باندې ویشلی نو دواړه غاړې ته معلومې کړې د ګاوس نه او دواړه خپلو کې برابر دي نو تاسو خیال دی چې دا l دواړو طرف ته راغی نو دا ضروري نه چې سلندر څومره اوږد وي وړوکی هم کېدی شي غټ هم کېدی ځکه چې l کینسل کېږي په اخره کې نو اوس به د الکتریک فیلډ لپاره سال کو نو دا شو E برابر شو د لیمډا او په 2 پای r او اپسایلان دلته موجود دی ځله r نو یو لاین چارج چې کوم دی چې په هغې باندې موږ ته معلومه چې په هر میټر کې څومره چارج موجود دی او موږ نه څوک دا تپوس وکړي چې د دغه لاین چارج انفینټ دی ډېر اوږد دی نو په ډسټنس r باندې د څومره الکتریک فیلډ پیدا کوي یعنې که موږ ډسټنس r باندې لري نو تاسو به وایئ چې دلته د کوم الکتریک فیلډ پیدا کوي هغه برابر دی که په ده باندې په دې لاین باندې چارج ډنسټي لیمډا وي لیمډا divided by 2 pi او د دې لاین نه ته څومره لري اپسایلان 0 او دغه r خیال هم دی نو الکتریک فیلډ د یو انفینټ لاین به تاسو ته دغسې په اسانه معلوم شي نو که تاسو ته تپوس وکړي که زه ډسټنس r لرې یم دلته نو څومره فیلډ دی نو تاسو به وایئ چې همدغه عمره دی ځکه چې که هر طرف ته دومره لري نو 2 pi epsilon 0 r او کنه سړی وایي چې نه دلته نه یم لرې زه دلته لرې یم د لاین نه ډسټنس r باندې نه فرق نه ورځي ځکه چې دا لاین انفینټ دی نو دلته او دلته یوه خبره ده او دلته او دلته یوه خبره ده دغسې د سکرین نه بار او سکرین کې دننه نو موږ په هر هغه پوینټ باندې الکتریک فیلډ معلوم کو کم چې د دې لاین نه په r ډسټنس باندې دی سمه ده